حج په چا واجب ده؟ من استطاع الیه سبیلا. حدیث مبارک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه حج په سړي په چی واجبېږي؟ استطاعت سبیل په چی راځي؟ دوی له په زاد او په راحله. دا یو د حجانو روانګي د اشهر الحج نه مخکې وي، یو په اشهر الحج کې وي. دا کتاب د پخوانی دستور موافق معامله ذکر کړي. کوم خلق به چلري و د بیت الله شریف نه د پخو مزل 4 میاشتې 5 میاشتې به په مزلو لګیدي، اشهر الحج به نو داخل دی روانه ده. نو کوم سړی په یغه علاقه کې و چې هغه نور حاجیان حج ته ځي د اشهر الحج نه مخکې په یغه وخت کې کدی د زاد د راحله مالک و، نو په دم پارس د خدای به مر سره وځي. او کوم چې نږدې دي چې په اشهر الحج کې ځي نو په یغه وخت کې چې د مالک د زاد د راحله و اشهر الحج کې دي نه په د باندې به حج پرسته. لکه نن سبا د داخلي وخت چې د دلته حج ته چې داخلي کیږي دغه چې خو ته تلای نشي، ا د داخلو په وخت کې کته مالک وي نو په تا باندې حج لازميږي، او کنه نو بیا په تا باندې نشته. دغه استطاعت بیا د علماو پر رائے کې مختلف دي. امام مالک رحمت الله علیه وی د سړي عام خپل حال معتبر ده، استطاعت ضرور ده. استطاعت خو که سړی ټول عمر پیاده مزل کی طاقت پیاده مزل لري نو دغه د پاره راحله نه ده شرط. یو سړی ټول عمر سوال کوي ذریعه معاش دغه ده، خو واسشته مزدوري نه کوي، سوال کوي په یغه په سوالم چې مکه ته رسیدي چې حج په فرض کیږي، دغه د استطاعت ده. یو سړی مزدوري کوي روزانه زندگی په مزدوري ده چې مزدوري باندې رسیدای شي په د باندې حج فرض ده. خو موږ مسلک دا ده چې نه، استطاعت سبیل دا ده چې دومره دنیا بلري چې د تګ او راتګ خرچم ټوله کیږي. لکه نن سبا دا داخله او د چا نه فقط چې په د باندې ده، لکه د ښځې او د کنکي اولاد غلامان که څوک لري چې دا تګ او راتګ کوي د یغو نه فقم د غومره وي چې یغو ته پرېږدي دا 4 میاشتې د لګېدې په حج څومره لګېدې چې هلته هغه شی موجود وي. نو دغه قدرت علی زاد و راحله ورسره دا هم چې خپل به د انسان په دابه باندې ځانم تکیه کوی شي، په اوخ مزل بم کړی شي. نو لہذا که یو سړی فالج ویلی، سړی شل ده، سړی ړوند ده، سړی دومره سپینګیری دومره ضعیف ته چې په راحله ځان شي تکیه کولی، په دغه وخت کې غني شو، مخکې نه و غني، په دغه وخت کې غني شو چې د عذر وخت موجود ده غني شو، نو هم حج نشته. خو ایموږ په مذهب کې د ننیم صاحبانو دوم قول دا ده چې نه په دغه شته، خو پایده په وصیت او په بدل کې ظاهره کیږي، بل دی ولېږي وصیت دی وکي. د امام صاحب ظاهره مسلک دا ده چې د بل په استطاعت سره مستطیع نه بلل کیږي، چې خپل طاقت نه وي نو په دغه انسان باندې به حج نشته. ایموږ په مذهب کې دغه وخت کې چې سړی او دا نور ائمه وي چې بل سپینګری دی وی ضعیف دی وی خو چې بل څوک لګل شي حج په فرض کیږي. ولې اخو سایما خزه چې نبی اسلام ته وی چې د ما پلار سپینګری حج په فرض خدای طاقت راحله نه لري چې په اوخ سپور شي زه د حج کوم صحیح کیږي. نبی اسلام ورته چې او ان ابي شیخ کبیر ادرکت حجا، سپینګری د حج په لازم شوی ده، زه د په حج کوم صحیح ده کنه. نبی اسلام ورته چې او امام سی بی چې دا سپینګری چې خصیمه خزه نبی اسلام ته عریضه کوي دا چې حاجان روانه ده په دغه وخت جوړ وو، غنی هم وو، جوړ هم وو، استطاعت سبیل درلود، حج په فرض شو. خو د ذوالقعده د میاشتې 15 ورځې پاتې وي، په ذوالقعده کې خلک روان شو 15 اخرنی ورځې پاتې وي د مرض شدید شو، دلته وته لاس په حرکت پرې کوي. نو لہذا که یو سړی په هغه اشهر الحج کې یا د داخلي په وخت کې خره کروغ وي غنی حج په فرض شي، د خو په قدرت
ممکنه باندې د په قدرت میسره خو نه ده بیا چې وروسته ضعیف شي بیرته حج ذمه فارغه کیږي ساقطیږي تر دلته به بیا خامخا بلېږي که اوله نه غریب په داسې وخت کې شو چې ړوند و شل و ضعیف و نه شوی تلی نو په ده باندې استطاعت نشته نو حج نه ده په فرض که اول روغ و چې حاجیان ورته روغ و د وځنډېدو چې خیر زه خو هسې په اخر کې به په اوښ سپور شم پسې لاړ به شم هلته بیا ضعیف شو نو اوس هغه به بیا بل څوک لیږي لکه دا موږ هم خلک ښه مالدار وي په ځواني کې نن سبا خو ښه شو د مسافرو سره عادت شو چې دا څوک په سفر ځي هلته مزدوري کوي حاجیان ډېر شو نو دا ځوانان هم په حجور روان شو مخکې خو به یې تر سپینې ګیرې چې په خوله کې غاښ و تر هغه وخته حج نه کوه حج بیا نشم ساتلی څه معنی په داسې وخت کې به حج کوم چې بیا د هغه نه بعد ګناه نشم کړی چا تېرې ګناوې مې په ماپ شي هغه به پلار یې مړ شو هغه کال به بل کال ته به چې راتلو مړ به شو حج په فرض خو حج به یې نه کو ادا دغه ذمه بیا نه ده فارغ په دغه بیا دا ضروري ده چې وصیت وکړي